صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ان الله یدنی المؤمن، الله به د قیامت په ورځ د مؤمن رانږدې کي ځان ته، حساب کتاب به ورسره کوي. ډېره د یېرې ورځ ده. الله به په خپله حساب کتاب کې د ټول مخلوق سره او په خپله به الله خبرې کوي او زما او ستا نمبر به پکې هم راځي. نو الله به د مؤمن رانږدې کي ځان ته، بیا به ورته وایي اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، پلانې ګناه چې دې کړې وه، هغه پلانې ګناه چې دې کړې، هغه به وایي نعم ای رب، او یا الله کړې وه. حتی اذا قرره بذنوبه، دی به اقرار وکړي په خپلو ګناهونو باندې د الله په مخ کې. الله به ورته یو ګناه رایادوي، هغه پلانې هغه پلانې، دی به او یا الله هغه پلانې او یا الله هغه پلانې او یا الله. ورأى في نفسه انه هلک، دا سړی به وایي لاړم تباه شوم، هغه ټول ګناهونه یې راپسې شمارم. سړی به څه وایي لاړم څه شومه تباه شومه. واوره الستیر به ورته څه وایي، الله به ورته وایي سترتها علیک فی الدنیا، په دنیا کې دا ګناهونه ما ستا پټ کړي وو که نه وو، او یا الله پټ کړي دي وانا اغفرها لک اليوم، نن یې دله بخښم درڅه. پردې په آخرت کې مو اوچته نه کړه. مهربانه حضرت پردې په دنیا کې هم ساتلې وه، نو پردې په آخرت کې هم ساتلې وه. دا خبره یاده ساتئ چې الله په چا باندې په دنیا کې پرده واچوله، نو په آخرت کې پې واچوي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې لا یستر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه، الله چې په یو بنده باندې په دنیا کې پرده راواچوي، نو په آخرت کې پې هم راچوي. نو دغه بنده دا چې د ګناهونو اقرار یې وکړو، الله ورته څه ووایي سترتها علیک فی الدنیا، په دنیا کې مې دا ګناهونه ستا پټ کړي وو. وانا اغفرها لک اليوم، نن یې دله بخښمه. فیعطى کتاب حسناته، د نیکیانو کتاب او عمل نامه به ورته ورکړې شي.